تازه خبر د ازبکستاني پوځ په لسګونه چورلکې د ازبکستان تر سرحد د افغانستان خواته رااوښتي. دا چې یادې چورلکې ولې رااوښتي او ازبکستان ولې پر افغان خاوره تیری کړی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. څنګه ډېره روانې دي؟ آخوان وشمار ګرده شو. ګرده مبلکې دي. دا دي تیاری له پاکستان وروسته پر افغان خاوره د بل ګاونډي تیری. ویل کیږي چې د افغانستان او ازبکستان پر سرحدي سیمو د ازبکستان هیواد چورلکو پرواز کړی او له سرحد دې خواته رااوښتي. په دې ویډیو کې معلومیږي چې لسګونه چورلکې پرواز کوي. د دې پوځي مانور په هکله څه نه دي ویل سوي، خو دا یوه مهمه موضوع کیدلی سي. دا هر څه وروسته له هغه پیښیږي چې ویل کیږي داعش له افغانستانه د ازبکستان پر ترمس ښار توغندیز بریدونه کړي. ایماق خبري چینل چې داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل په 18 یوه ویډیو خپره کړې او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول دعوه کړې چې پر کاتیوشیا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دا توغندۍ د افغانستان له خاورې توغول سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی څېړنه کوي چې دا توغندۍ له کومه ځایه توغول سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د دې موضوع په اړه تاسې څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.